سلامونه نیکی هیلې. پېښور کې د افغان بیرغ پورته کوونکی خوشي شوی. په ټوله نړۍ کې په هر هیواد کې هر وګړی دا حق قانون ورکړی چې تاسو د خپلې ایماني او وطني مینې په احساس سره هر چېرته کولی شئ چې خپل ملي بیرغ پورته او ورپوئ. خو پاکستان بیا دا افغان ولې ونیولو او بیرته یې په خوشي کولو ولې ورنه دومره زیاتې پیسې واخیستلې؟ ټول حال په ویډیو کې در سره شریکوو. ویډیو در سره تر اخره پورې وګورئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو حتما یې در سره لایک او له نور دوستانو سره مو شیر کړئ. د تازه معلوماتو لپاره در سره همداو زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي او ورسره په خوا کې د ګونګړي نشان ووهئ. خیبر پښتونخوا کې هغه افغان زلمی بیرته خوشي شوی چې د پېښور په بورډ بازار کې د پاکستان د خپلواکۍ په جشن کې یې د افغانستان بیرغ پورته کړی و. د دې کار له امله هغه څو ورځې وړاندې نیول شوی و. یوې پاکستاني ورځپاڼې ویلي نعمت الله د پېښور د یوې محکمې د 90,000 کالدارو په ضمانت خوشی کړی دی. د نوموړي مدافع وکیل سلیم شاه هوتي ورځپاڼې ته ویلي د سیمو د پولیسو افسر نشو کولی چې د هغه دوسیه رسمي کړي ځکه د قانون پر بنسټ دا واک یوازې سیمهیز مرکزي حکومت لري چې د ده پر وړاندې دوسیه پرانیزي. افغان زلمی نعمت الله چې د اګست په 14مه یې د پېښور په بورډ بازار کې په لویه ډډه د افغانستان بیرغ لګولی و. وروسته د پاکستاني پولیسو نیولی او زندان ته یې بیولی و. په پاکستان کې د افغانستان سفارت وایي دوی د پرله پسې هڅو وروسته نوموړی د دغه هیواد له مرکزي زندان نه رسما خوشي کړی دی او خپلې کورنۍ ته یې سپارلی. پاکستان کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي نوموړی له افغانستان سره د سپېڅلې مینې له امله د هیواد ملي بیرغ په پېښور ښار کې ځړولی و او هیڅ کوم بل هدف یې نه درلوده. پېښور کې خبریال رحمان الله ویلي و چې پولیسو د نعمت الله خلاف دوسیه ثبت کړې او د هغه لګولی بیرغ یې ښکته کړی دی. پر خواله رسنیو د دغه افغان تصویر خپروونکي ویلي چې افغان بیرغ د بورډ بازار سیمه کې پر یوه سوداګریز لوحه ټومبل شوی و. ځایي پولیسو ادعا کړې چې دغه ځوان د افغان سوداګرو او ځایي خلکو ترمنځ اختلاف ته د لمن وهلو هڅه کړې او ځکه یې نیولی. تاسو څه نظر لرئ چې آیا دغه افغان د پېښور په بورډ بازار کې د افغانستان د ملي بیرغ د ازادۍ د خپلواکۍ د ورځې په خاطر پورته کړی و سم کار یې کړی او که نه؟ او بل لوري ته پاکستان پولیسو له لوري د دغه افغان نیولو یو سم کار و که نه؟ خپل نظرونه راته لاندې کمنټ کې ولیکئ او ویډیو در سره حتما لایک او مخکې شیر کړئ. د نورو تازه خبرونو او معلوماتو لپاره در سره پښتو ټاپ ټي وي چې لاندې په سور رنګ کې سبسکرایب لیکلی ووهئ او ورسره خوا کې د ګونګړي علامه ده هغه هم ووهئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.